ظالما انقلابات دلتا برا حرامونا ای ظالما انقلابات دلتا برا حرامونا Gaude mubasi pegle bia balur baluna swani margo ta jadigi n dardigi muh pe sluna yad kum zwan janaza da kunda shwida cha khuda ay zalima انقلابا ہے ظالما انقلابا ہے ظالما انقلابا دلتا برا مولا ہے ظالما انقلابا دلتا برا مولا गंगे झंडे मलाड़े मजार द शहीदानो कहवाता तलानो शमलवरो मशरानो सत गम से लेराल बरते द अफगान कम बख पकूरदा ए जालिमा انقلابا اے ظالما انقلابا اے ظالما انقلابا دلتا برا مولا اے ظالما انقلابا دلتا برا مولا انقلابا کډه وکړه مونږ نور ستړي لدی جنگیو لا تر کومه باهلالا رور دورو په وینو رنگیو اور وړي د نور همشتا کپ ما دیوی نه پوردا اے ظالما انقلابا اے ظالما انقلابا اے ظالما انقلابا دلتا برا مولا اے ظالما انقلابا دلتا برا مولا بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې موږ کابل کیمپ ته راغلي یو. ګیر چاپیر به تاسې ته ښکاري چې صرف غرونه دي او د دغې غرونو په یو څوکه کې یو کورنۍ یو بېوزله کورنۍ ژوند کوي. دا چې په دې یخنۍ کې دغه کورنۍ د ژوند شپې او ورځې څنګه تېروي په دغه غرونو کې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه
کورنۍ ته چې موږ راغلي یاستو دغه کورنۍ اوس په دغه جنګونو کې د دې بالا څخه راغلي دي دلته د غره په څوکه کې ژوند تېروي دغه کورنۍ خپل یو نه بلکې دوه زامن د لاسه ورکړي شهیدان یې هم ورکړي دا چې دا کورنۍ د غره په دغه څوکه کې ژوند څنګه تېروي په دغه یخنۍ کې آیا تاسې سوچ وکړئ چې داسې ژوند تېرول څومره مشکل دی په داسې ځای کې چې د تلو او د راتلو یو لاره هم نشته زما بوټانو ته وګورئ همدارنګه زما د فلم بردار بوټان هم شته دي خو زه بیا هم په دې افتخار کوم او په دې خوشحال یم چې زه نن یو داسې کورنۍ ته راغلم خپل یو داسې ورور ته راغلم خپل یو داسې هغه د حیوات هغه ګلالي ګلالي ماشومانو ته راغلم راځئ چې دغه کورنۍ سره د نږدې نه وګورو په دې هیله چې بیا هم دا خپرونه تر پایه پورې وګورئ اخره دغه کورنۍ ته ورسېدو راځئ چې دغه کورنۍ سره د نږدې نه وګورو السلام علیکم قدرمنو لیدونکو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه کورنۍ د دې بالا څخه راغلي دي دلته کډوال شوي دي ننګرهار ته راغلي دي د دغې کورنۍ دغه ګلالي ګلالي ماشومان ګوري چې زما تر څنګ ناست دی همدارنګه زموږ یو مورکۍ او دلته زموږ خویندې هم ناست دي غواړو چې د دې نه هغه د دې بالا د ژوند په اړه دیو نه پوښتنې وکړو چې دوی څنګه دلته راغله ننګرهار ته د دې مورجانې نه د دې خویندو نه به پوښتنې کوو همدارنګه دغه ګلالي ګلالي ماشومانو نه به هم پوښتنې کوو د دې تر څنګ ما تاسو ته وویلو چې دغه کورنۍ د خپل دوه ځوان زامن شهیدان هم ورکړي دا چې د دوی دغه زامن څنګه شهیدان شول دا به هم د دغې کورنۍ نه پوښتنې کوو اول دلته یو مورکۍ زما تر څنګ ناسته ده راځئ چې د دې نه هم پوښتنې وکړو چې دوی څنګه په کومو حالاتو کې دوی دلته کډوال شو ننګرهار ته راغی مورجانې که تاسې په خپله موږ ته ووایئ چې تاسې د کوم ځای اصلي اوسېدونکي موږ بچې د دې بالا د دې بالا څخه څه وخت تاسې راغلې دلته ننګرهار ته څلورمه میاشت څلور میاشتې کېږي چې راغلي وو بچې د جنګ نه راغلو دوه ښایسته ګلالي بچي مو شهیدان شو هغه م ښخ کړه او بس موږ کورونه پرېښوده نور همداسې د جنګ نه راوتښتېدو دلته راغلو مورجانې تاسې اوس په دې جنګونو کې دلته راغلي یاستې ننګرهار ته او که نه د پخوا نه راغلي نه بچې اوس راغلي دې جنګ کې که تاسې ووایئ چې د دې بالا نه تاسې په کوم حالات کې راووتې او دلته راغلې ننګرهار اور جار شي په داسې بد حالات کې راووتو چې بچي م شهیدان شو جنګ شو او نور ترې راووتو کورونه م همداسې ډک ډک پاتې شو د مالونو د هر څه پاتې شو واده ورېده همداسې نور دلته دې غونډیګانو ته رالو دلته م د خپلوانو کورونه وزه یې راکړه ته
او بس موږ دغه کې وساړولي دي ناست یو ماشومان خواران دي راسره نه د اوبو دغه شته د په اسانه باندې نو نور کارونه کېږي سړي خواران هم ځي که یو سپین ږیری سړی دی ځي بازار ته ځي او دغسې بېرته راشي کله کاري او کله نه مور دغه زامن دی که تاسې ووایي چې د څو کالو و چې شهید شو بچیا دا خو یو چې ورته زلمی و یو داسې لږ وړوکی و په جنګ کې ولګېده دواړه شهیدان شو په هماغه ځای کې باندې شهیدان شو دواړه ښایسته د ګلالي دغه ټولو ته معلومات شته دی مرجانې که دا موږ ته تاسې ووایي چې زامن دی د چا لخوا شهیدان شول دښمني مو وه چا سره څنګه دښمني مې څه شي هم نه و جنګ ونښته په جنګ کې ولګېده دواړه غبرګ ولګېده مور قربان شي نم چا سره دښمني وه نم ښه و نم بد و او دواړه غبرګ شهیدان شو هغه خواران هم ښخ کړه او نور راغلي وو دغه کې پراته وو نم بیا لیدلي دي او نه ورغلي وو بیا دغه جنګ د چا لخوا نه شروع شو ما تاسې ته مخکې مو وویلو چې که تاسې راته دیش راغله په دې حکومت باندې جنګ ونښلاوو موږ سره هلته پوستې پرتې وې په هغې جنګ ونښته او بس موږ په همداسې غیر دغه باندې ولګېدو چې څه خبرې چې همدې دیشو نه ولګېدو بل چا نه خو نه یې ولګېدلي بچیا مور جار شي داعش داسې څه تاسې سره کول و هلته یا داسې څه کړنې تاسې سره ترسره کېدې چې تاسې دې بالا پرېښوسته او راغلې دلته ننګرهار موږ سره یې دغه کول بچې چې ډوډۍ به مر کړه خوشحاله به چې ډوډۍ به مر نه کړه نور به یې سړي مې ایستله ښځو ته به یې بدنامي رسول هر شی به یې کاو نور د خپل عزت نه دغه ځای ته راغلو دغه غونډه یې قبوله کړې ده هغه ځای نه موږ دغې نه راوتښتېدو د خپل عزت نه راغلي وو دغه زوی دی چې تا مخکې وویلو مرجانې چې زلمی و یو زوی مې او بل د هغې نه لږ وړوکی و دې ته دې واده کړی او نه دې وکړی نه خپله ورېره مو ورته په نوم کړې وه واده مو دې ورته نه و کړی اوس نو زلمی شوی اوس مو ورته خپله ورېره کړې وه په نوم دسمال مې وړوکی اخیستی وم نور مو ورته ښځه واده نه و کړی او دا بل چې و لږ داسې بوتکی و هغې ته مې لیانه وه کړې وه چې که دغه زوی دی دا زلمی خو د کار د روزګار و تاسې ته به یې کار کوو روزګار به یې کوو کول بچې ولې نه کول کار به یې کوو کسب به یې کوو خو به د یو شي کمبود به هم راکاره نه و پوله پټه یې کوو مکتب یې میله د هغه زوی داسې کوم خبرې تا ته یادېږي تاسې مخکې وویلو چې ما هغې ته کوژدنه کړې او ورېره مې ورته کړې او هغه ورېره به دې د ورور په کور کې ناست اوسي ته چې کله هغه ته ګورې نو ژړا به هم درځي او فغان به هم درځي چې کاش زما دا زوی ژوندی وی نن به مې واده کړی وی خپل کور ته به مې راوړی او زما دا کور به پرې آباد وی بچیا ولې مې نه یادېږي خپل بچی به مې څنګه نه یادېږي مور جار شي زلمی و په توره ګیره زلمی و ښځه مې ورته کړې وه د هغې هم زول ودونه وکړه دا مې لاړه په خاورو کې مې ومانډه کله چې د زوی شهید شو تا ویلې چې جنګ ونښتو د دولت او د داعش دغه زوی دی په کفن کې خښ کو مرجانې او که نه بې کفن دی خاورو ته وسپاره بچیا داسې م خښ که چې خلک راغله او نه جامو سره یې خښ کوې چې شهیدی یې نه خبرې کړې او نه ښه کړي دي واده ورېده قبر یې ورته ویستو پکې ورخاکې کړه اوس هغه ورېره ستا چې د ورور په کور کې ناسته ده زوی خو د شهید شو لاړو د دې دنیا د دې فاني دنیا نه لاړو اوس هغه خلک څه وایي تا ته چې موږ به دغه ستا ورېره بل چا ته ورکوو څه به کوو وړوکی دی بل وړوکی دی که نه هغه خو غټه ښځه ده زه به په هغې تیشه وکړمه نو بل وغړه خو زوی خو مسلمی بل نشته دی نور واړه واړه دي مور جار شي
قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، زه دا وایم چې آخر موږ دا جنګونه د څه لپاره کوو؟ موږ خو ټول سره ورونه یاستو، زموږ او ستاسې تر منځه داسې څه پول او پټی شریک دی چې موږ دا جنګونه نه خلاصوو. د دې مورجانې خبرې تاسې واورېدې. هی د خدای انصافدارو، د خدای مسلمانانو چې دغه زوی ته مې کوژدنه کړې او وړوکی دسمال مې ورته اخیستی و. غوښته مې چې دغه زوی ته واده وکړم او د دغه زوی مې یو ښکلی کورنۍ وسي. متاسفانه چې دغه ارمان مې په دې زړه کې پاتې شو. دا مورجانې چې هره ورځ خپلې ورېرې ته ګوري نو خپل زوی به ورته یادېږي، هغه د زړه ټوکړه به ورته یادېږي چې په دې کور به راننوته. د دغې مورجانې دغه د زړه هغه څراغ وه. د دغې مورجانې د زړه ټوکړه وه، دا به هره ورځ خپل ورېره ته چې ګوري نو دا به مړه کېږي، دا خو به مري. هغه پیغله پښتنه، هغه د دې بالا هغه ملاله همزولي به ورته پیغورونه کوي چې ته هغه بدمرغه وئ چې د واده نه مخکې د خاوند خپل وخوړه. زموږ د افغانانو دا خبرې اکثر چې کله هلکان او جینکۍ خپل منځ کې یو ځای کېږي نو یو بل ته پیغورونه کوي. دا نه وایي چې راشي د دې د زړه ته یو زه تسلي ورکړم، د دې زړه ته هغه ډاډګیرنه ورکړم چې خیر دی دا به د الله رضا ده. دغه مور چې نن جاړي دا د هغه جنګ ځپلي هېوادوالې، دا د هغه جنګونو ښکار دي چې نن تاسې ګورئ په دې غرونو کې یقین وکړه چې هغه خاتل راکوزېدل هم ناممکن دي، خو دوی دلته ژوند کوي. مورجانې که لږ راته دا م ووایې چې په کور کلی وطن کې په دیوالا کې به ستاسې ښه مالونه به هم و، کور کلی کې هلته وطن کې به هم ښه کورونه وو، اوس دلته تاسې په دې خټو کورونو کې ژوند کوئ، په دې غرونو کې د شپې له خوا ډېرې داسې ستونزې به هم دلته تاسې ورسره مخامخ کېږي. که لږ نور هم راته ووایئ. مورجانې بچیا ونې نه کېږي، وطن کې پولې وو، پټې وو، کورونه مو، ښه مالونه مو، هر څه مو. د خپل عزت نه هم دغه غونډۍ قبوله کړې بچیا، دغه عزت نه دغلته راغلي وو. هلته ډېره زیاته بې عزتي وه د عیشو نه، نه خلکو ښځو ته کاته نه سړو ته کاته، سړي به یې وویشتل او ګزار نه به چې چای به د چا وسه نه وه، ډوډۍ به یې وسه نه وه، هغه نخرې به یې په کولې چې څه به یې د دې خوښه وه، مالونه به یې مخکې کړه، حلال به یې کړه، په کور به د رانه نه واته چې څه به یې خوښېده در نه ایسته به یې، نور به یې چې چا څه ویله نه به یې د چا عزت ته کاته او نه به یې د چا بې عزتۍ ته کاته، خپل دغه به یې کو، د خپل عزت نه هم دغه غونډۍ قبوله کړې ده بچیه. مورجانې دغه زوی دی چې کله شهید شو په کوم حالات کې ستا په دې دورشل باندې په دې دروازه باندې راغلی؟ بس بچیه موږ دغسې کوټو کې ناست وو او مخلوق راغی چې دواړه غبرګ شهیدان دي او په سړک پراته دي، موږ ورغلو، خلک ټول مخلوق ورغی په کټو کې یې راته راننیسته. اوس دلته ژوند هم که راته وایې مورجانې چې دلته هم ژوند څنګه دی؟ دغه ماشومان دي چې کله درنه څه وغواړي، ډوډۍ وغواړي، ترکاري وغواړي، څنګه کوې دلته په دې غرونو؟ دغسې کوو بچیه چې سپین ږیری پلار یې دی ځي د غټو دیړي کوي، غریب کوتشې کړی، ریوړي کوتشې نه یې کړی، ناست دي د الله هیلې ته ناست دي، نو څه به وکړو؟ بله وس هم نشته دی، نه د الله د پلو نه بل قدرت نشته دی بچیه. دا الله هیلې ته ناست دي، دغه زموږ ژوند دی بچیه، ته وګوره نو
د اوبو خواریم د درشي خواریم شته دی. لکه دلته دې نه مخکې داسې څوک راغلي او تاسو سره مرستې کړي او که نه؟ نه بچی څوک هم نه دي راغلي مورجار شي، نه چا مرسته کړې نه چا ښه کړي دي، چې هم چا نه دی کړی. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دې هیله چې زموږ هغه چارواکي هغه مسؤلین چې دغې مورجانې خبرې اورېدلی وي چې په دې غرونو کې هېڅوک هم نه راځي، د یو غریب پوښتنه څوک دلته نه کوي، مستحق خو دغسې کورنۍ دي چې په دې غرونو کې ژوند کوي، چې کډوال شوي دي د دې بالا څخه، د چپرهار څخه، د خوږیاڼو څخه، د شینوارو څخه دلته راغلي دي، نور وس او توان نشته چې په ښار کې ځان ته یو ښه کور واخلي. دا وس یې نشته دی چې خپل دغه ګلالي ماشومان په یو ښه مکتب کې واچوي. راغلي دي په دې غرونو کې شپې او ورځې تېروي په دې هیله چې دغې مورجانې خبرې مو اورېدلی وي او تاسې هم راشئ او دغه مورجانې سره او دغه واړه ګلالي ماشومانو سره تاسې وکته چې 4 فامیله دلته ژوند کوي. خوا و شا نور هم کورونه شته دی چې هغوی به هم په دغه حالاتو کې مبتلا وي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مورجانې یو خورکۍ هم دلته ناسته دی. غواړو چې د دې سره هم یو 2-3 خبرې وکړو. د مورجانې خبرې خو تاسې واورېدې، راځئ چې دغې خورکۍ نه هم یو څو خبرې واورو چې دوی په دې بالا کې څنګه ښکلی ژوند ولري. اوس دلته راغلي دي د غرونو کې اوسېږي. خورجانې که ته هم موږ ته ووایې هلته به دې په دې بالا کې مور کورنۍ به دې وه، ورونه به دې وه، خویندې به دې وه، په هغوی به ته ډاډه وې. دلته نن راغلی په دې غرونو کې ژوند تېری، دا ژوند در باندې څنګه تېرېږي؟ دا ډېر سخت تېرېږي او دغه دی غریبۍ داسې کړي په خدای چې ستا اوبه نه په خپله اوبو پسې ځمه. خاوند مې سبا یې لاړ چې لسګاډی لاس کې ونیسي، بس هغې کې ټول 100 روپۍ کرا لګولي، 100 لا ګټلي هم نه، بس دغه مو عمر دی نو څه به وکړو. واړه ماشومان جاړي شی نه غواړي تش را خوشي. خورجانې اوس چې دغه زوی د مونږه ګورو چې رومیان خوري، خام رومیان او شلغم یې هم په لاس کې دی. مخکې هم زمونږ شهباز جان د دغه ورور یو کلیپ یې واخیستو چې شلغم یې لګیا و خوړلو. دغه زوی ته چې ګورې په زړه کې د څه راځي؟ دغه زوی غریب مې هر څه غواړي، څه شته نه دی دی له به موږ څه د کومه کړو. د پلار یم کله کاري کله نه، بس لسګاډی چلوي، بس کله 100 روپۍ وګټي کله یې 100 روپۍ وګټي. عمر دی تېر شو نو سبا شي او بیګا شي، واړه دي غواړي نو څه به وکړو.
جړولې دشمن سله خندوي چې مات شوی لا قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د افغانانو د بچیو دا حال دی زمونږ هغه د جنگ ځپلي د هیوادوالو د ماشومانو دا حال دی چې تاسې ګورئ چې شلغم خوري لګیا دی شلغم خو زمونږ هغه تازه سبزیجاتو کې راځي چې موږ یې اکثر پخوو او د پخولو نه وروسته زمونږ کورنۍ خوري خو متاسفانه تاسې ګورئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو چې ورکوټی ګلالی ماشوم څومره په مینه په محبت سره دغه شلغم لګیا دی خوري قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو راځي چې د دې ګلالی ماشوم نه پوښتنې وکړو چې دغه شلغم خوند کوي او که نه بچی دا شلغم چې خوري خوند کوي خبرې کوی شي ما سره خوږ دی نوم د څه شی دی نوم دې راته وایه نوم د څه شی دی اخرى تخرى لا هلا اخرى خوان کوي پرېږده قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې دغه ګلالی ماشوم نه ما شلغم د لاس نه واخیسته نو په جړا شوه دا کورنۍ د خوراک لپاره دومره څه نه لري چې وخوري خو دې شلغم ته هم څومره خوشحال دي بس مجھے قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې مورجانې او د دغې خوراکۍ خبرې تاسې واورېدې دلته زموږ یو بل مور هم ناسته ده هغه مور چې سهار د هغه زوی یو کار ته وځي او روزګار ته وځي او دغه مور وي چې داسې په دعاګانو ورته سر وي چې یا خدایه زما دغه زوی کار ته روزګار ته ووته ته یې صحیح سلامت بیرته ماښام کور ته راولې کله چې ماښام شي دغه مورجانې بیا دروازې ته ګوري هغه لاره څاري دا زوی به مې څه وخت راځي مورجانې ته هم د دې بالا څخه راغلې دلته ننګرهار ته او دلته تاسې په دې غرونو کې اوسیږي او یو اتاق دی چې هغه اتاق هم موږ ولیده داسې د خټو جوړ دی او ډېر په بد حال دی کیدای شي دلته یخني دی یو خو به یخني وي د دې تر څنګ باران وشي دغه اتاق هم په تاسې کینی خو دغه واړه واړه ماشومان هم خدای مکه د دغې اتاق لاندې شي هلته به ښه ژوند و ستاسې لکه ته م راته څه ووایې وروره بچیه زموږ خو داسې چلو چې په دې بالا کې د ولسوالۍ سره اوسېدونکي دا 3 میاشتې م شوي دا م 4مه ده ښه ډخ کور رانه پاتې دی ښه غلې رانه پاتې دي غوا مالونه رانه پاتې دي خاوند مه مړ سو پالج مه رضوالی 12 کاله راته پروت و اوس مې یو زوی دی کابل له تلی دی د 1 نیمه میاشت شي او 1 نیمه پاتې ده نو دې نه پسې به ما ته عسکري که موږ له به رزه کېوتی او موږ به یې خورو لکه مورجانې د دغه زوی د 1 نیم میاشت خو د تعلیم وشو دې نه به یو سرباز جوړیږي 1 نیم میاشت وروستو لکه 3 میاشتې به دې هلته زده کړې کوي بیا به سرباز دی او بیا به موږ باندې د رڼا او سیپ راځي نو بیا به مړي بیا به ژوندي او واړه بچیان خامخا ځای ماته نسته لکه مورجانې اوس خو د زوی کار هم نشته دی روزګار هم نشته دی هغه هم هلته مسافر دی په خپلو درسونو باندې خپل زده کړو باندې هلته بوخت دی دلته ستاسې شپې ورځې څنګه دي شپې ورځې دغسې تېرېږي چې دغلته یو 3 کوره کوناړیان دي د هغو کاسې ایندم پخه او شنه راوړم او خو ساعت دی په تېره
که ژوند یې اوس د نورو کورنیو په کاسو وینځلو باندې مورجانې تېرېږي؟ که نه تېروم تېروي، څوک اوړه راکوي خیراتي، څوک ډوډۍ د جمعې راکوي خیراتي، دغه واړه واړه ایوانان دي. داسې کور رانه پاتې دی لکه انار. موږ په دغه غونډۍ کې اوس ناست یو، د دغه تیږو سره خبرې وکړو چې شپه سي سورلنډي او سپي ټول غاپي. دغه سپي او سورلنډي له اوازونو څخه به تاسې ته مورجانې خوب هم نه زموږ حیوانان په کټ کې چې په مځکه چغې وایي چې وا مورې مې لړم دی، وانیا مار دی، وانیا ګونګټ دی، د هر شي نه یېرېږو، شپه ټوله په سر واخلو. د الله پاک امر دی قبول دی، د دې نه بدتر یې د خدای نه راولي. خپل یو عزت ساتو او د منافقو د لاس هم دغه غر قبول کړی دی. هلته به مورجانې ستاسې ځوان ځوان زامن به قتلېدو په دې بالا کې، ځوان ځوان زامن به شهید کېدل به په دې بالا کې. هغه خلک چې دغه کارونه یې ترسره کوه هغوی ته څه ویل؟ هغې ته دغسې ویل غواړم چې ښایسته کوټې رانه پاتې سي، ښایسته ټغرونه، ښایسته قالینې، ښایسته مینې رانه پاتې سي، سیمټي په دې بالا کې مې سیمټ کړي وي، مالونه مې په اخور پاتې سو، ډوډۍ مې په تناره کې. او موږ دغه ضلع راورک سو د منافقو د لاسه. قدرمنو لیدونکو، ننګیالي پښتنو، توریالي پښتنو، دغه مورجانه تاسې ګورئ چې نن جاړي، په سلګو چغې وهي، د دې لپاره چې هلته په دې بالا کې د دې ښکلی ژوند و، خپل خپلوان یې تر څنګ پراته و. دلته په دې غرونو کې هېڅوک نشته، دوی د دې بالا اوسېدونکي دي، دلته خلک د کونړ اوسېدونکي دي، ولسوالۍ هم جدا جدا دي. زه خو وایم چې بس دی، نور دا جنګ بس دی، خدای ته ګورئ. موږ او تاسې ټول سره ورونه یاست نو. زه خو اکثر دا وایم په بعضو خپرونو کې ما یادونه کړې، که هزاره دی، که تاجک دی، که پښتون دی، که بلوچ دی، موږ ټول سره افغانان یاستو، موږ ټول د یو اسلامي بیرغ تر لاندې ژوند کوو. و د خدای مسلمانانو بس دی، د خدای لپاره بس دی، نور دا جنګونه بس دی. تاسې وګورئ مورجانه په چغه دی، هغه خورکی په ژړا دی، دغه بل مورکی ته تاسې وګورئ، شو دوه ګلالي ګلالي زامنې شهیدان شول. د چا د لاسه؟ ستاسې د لاسه. دا په دې کورنۍ باندې چې نن څنګه حالات راغلی، د دې مسؤل به تاسې یاستئ، او ورځ په قیامت تاسې به ځواب ورکوئ د دغې خبرې. موږ او تاسې ټولو نه به پوښتنې کېږي، موږ او تاسې ټول به د خپلو اعمالونو ځواب ورکوو. څه اعمال هم چې په دې دنیا کې کړی وي د هغې پوښتنې به موږ نه کېږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې دلته د غر په څوکه کې هغه یو اتاق دی، او دوی دلته ځان ته یو سترنجې داسې اچولی، تاسې یقین وکړئ چې زه دلته ناست یم، زه خو به یو 10 دقیقې 20 دقیقې دلته کښېنم او یقین وکړه زما د اختې بوډۍ نیولې،
نور د ناستې همت نه لرم چې دلته کښېنم خو دا واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان دغه خویندې دغه مورجانې دوی به دلته دا ژوند څنګه تېروي یقین وکړه قدرمنو لیدونکو چې کله موږ دلته راوختو نو زموږ د فلم بردار بوټ بالکل وشلېد همدارنګه زما بوټان هم خو دغه کورنۍ چې تمامه ورځ په دغه لاره تګ او راتګ کوي د دې خو به روزانه دغه بوټان شلیږي د دې خو به روزانه سپلی شلیږي آیا دا خلک به د کوم ځای نه کوي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو راځئ دغه کورنۍ د غر په څوکه کې ډېر په مشکلاتو سره ژوند تېروي ستاسې لاسنیوی او مرستې ته اړتیا لري راځئ دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ که تاسې غواړئ چې د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دغه کورنۍ د دغې بدبختۍ نه بهر کړئ چې د دې په زړه کې دا رای نشي چې زه د دې بالا څخه راغلم ننګرهار ته زه په هغه ننګرهاریانو باندې غږ کوم چې دغه د جنګ ځپلي هیوادوال دلته په ننګرهار کې میلمانه دي راځئ د خپلو میلمنو قدر وکړو که تاسې غواړئ دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ نو زموږ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې تاسې زنګ ووهئ او خپلې مرستې دغه کورنۍ ته واستوئ تاسې ته د هیله خیره ټولنې شمیرې وایم چې همدا اوس تاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تایسته ښکاري 003 9 زموږ بله شمیره دی 003 98 قدرمنو لیدونکو د دغې کورنۍ هغه ژوند تاسې د نږدې څخه ولیده په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرې نږدې هغه ورونه چې په بهر کې ژوند کوي هغه ورونه دلته په داخل کې ژوند کوي دوی سره مرستې وکړي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې په بیړنۍ مرستو کې د هیله خیره ټولنې سره زموږ یو ورور چې په بهر ملک کې ژوند کوي دغه کورنۍ سره مرسته کړې چې په هغه مرستو کې تاسې ګورئ قدرمنو لیدونکو چې موږ یو من دال یو من لوبیا 4 پاکټه مینچې یو د وړو غټه توړه همدارنګه وریجې یو بوجۍ یو من بوره د غوړو یو غټ ټیم همدارنګه روزمره ژوند لپاره موږ او تاسې تازه سبزیو ته هم ضرورت لرو چې رومیان شلغم تاسې مخکې ولیدو چې دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان څومره په مینه محبت دوی دې حد ته مجبور دي چې هغه خام شلغم دې لګیا دي خوري قدرمنو لیدونکو په دغه بیړنۍ مرستو کې تاسې ګورئ چې ګوړه هم شته دی هغه خوراکي توکي دي چې دغه کورنۍ ورته اړتیا لري دغه ورور لخوا موږ ته یادونه کړې چې زما نوم مه یادوه مرستې ترسره کړي راځئ چې دغه مورجانې نه خبرې واورو یو څو خبرې نور هم ورسره وکړو چې دا دغه ورور نه څه غوښتنې لري څه ویل ورته غواړي مورجانې نن چې د هیله خیره ټولنې سره دغه زموږ ورور دغه بیړنۍ مرستو کې دغه مرستې تاسې سره ترسره کړي دې ورور ته څه ویل غواړي دغه غواړم چې الله کامیاب کړه چې الله د ډېر او تېره تاسو ته درکړه چې د خوار او د غریب موړ کړی ورته راوړي دي دغه تاسو ته د خدای د دې ډېر او تېره تاسو ته اجرونه درکړي او خدای هم کامیاب لره بچي خدای هم په هر چا کې سر پورته کړه چې موږ خوار او غریب هم ته په دغه غونډۍ ته راغلی او موږ ته هم راوړه موږ ډېر زیات تیز یو او ډېر مینه دار او د دې شنو مورجانې ته هم که ووایې واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان دي دغه لور دي همدا اوس شلغم خوري خام شلغم خوري څه ویل غواړي هغه ورونو ته چې د شرق راډیو تلویزیون نه جانه
بیګا ته یو شی موږ نه لرو دا سره د خدای ډېره تېره تاسو ته د خدای درکړي چې موږ سره کومک وکړو وړوله به بیګا ته د خیره پاخه کړو او دواګانې به ته وکړي په خېټه به دواړه ماړه شي چې ووایي چې ماما راته شیونه راوړي دي خوشامند دې به وله وکړي خدای هم درته ډېره تېره درکړي خدای در سره ښه وکړي خوشحاله اوسې خورجانې مورجانې دغه مرسته دغه ورور چې څومره د دې په وس کې و تا سره مرسته ترسره کړه دغه ورور ته څه ویل غواړې زه دا ویل غواړم چې دا دنیا د وخوري هغه د ویسي هغه دنیا د ګلي ګلزار سي الله د دومره ورکه چې نوکران یې وګرځي دو موږ سره کومک وکړه دو سره دی لویه لاره کوي تاسو سره مورجانې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا چې د خپرونې د پای شیبې دي دغه مورجانې موږ ولیده چې ټوخیږي راځئ چې د دې نه پوښتنې وکړو چې کله دغه واړه ماشومان ورته دلته په دې غر په څوکه کې په شپه کې ورته مریض شي او یا دا په خپله مریضه شي دوی څه کوي مورجانې که دا هم مور د جار شه بس دغه دی چې ناستې وو دغلته ښځې راته وایي چې دغلته کلینیک دی او کلینیک ته لاړ شئ وراکه موږ هغه کلینیک هم لیدلی چې کوم ځای کې به او د پیسو وس هم نشته چې ځان ته داروګان واخلو ماشومان ته خواران ته کله سپیرکۍ کله یو شی کله بل شی ورکوو او بل پرون لاړو بازار نه 2 پاکټه ګولۍ راوړې وم هغه زه هم خورم او د ماشومانو ته یې موږ ورکړو بچې ساتئ په تېروئ موجه شي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خوراکۍ تاسې ولیدو چې خپل ورور ته یې شلغم سپین کړو او ورور ته یې ورکړ لږ غواړم د خپل شهباز جان نه چې دغه واړه ګلالی ماشوم روز کې تر څو وګورئ تاسې په کوم حالاتو کې دی لګیا دی هغه شلغم سره لوبې کوي او بیا ترې نه چکونه اخلي او خوري دې خواری شه بچې چې زه تا ته ګوړه هم درکړم که نه ګوړه مې درته ویلی چې ګوړه درکړم الله ګوړه درکړم یو ګوړه به هم درله درکړم صحیح دی بله به هم درله درکړم دا واله ښه شلغم خوند کوي بچی او ګوړه چې خوري ګوړه هم بیا خوند کوي او دا شلغم وخوړه خوند یې وکړه بچی خوند نه کوي خو مجبور د مجبورۍ نه یې خوري قدرمنو لیدونکو په حقیقت کې دغه ګلالی ماشوم موږ ته د زړه خبره یې وویلو چې شلغم خوند نه کوي خام شلغم چېرته خوند کوي خو دغه کورنۍ د ډېرو ستونزو د وجې نه چې د دې په کور کې څه شته دی نه چې نور وخوري خو مجبور دی چې وګوره خام شلغم خوري قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د کابل کیم د غر د څوکې څخه مو تاسو ته چمتو کړې وه د هغه بېځایه شوي کډوالو څخه د هغه د جنګ ځپلي هیوادوال څخه چې د دې بالا نه راغلي دي دلته د غر په څوکه کې ژوند کوي تر بیا چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې یو ځل بیا شهباز نظري ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو ستاسې د کورونو میلمه کېږو تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښه وختونه ښې شېبې خدای دې وکړي چې د خپلو کورنیو تر څنګ خوشحاله او سوکاله ژوند ولري موږ به همیشه تاسو ته دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسې ماشومان ستاسې کورنۍ داسې حال ته مجبور نه کړي دا کورنۍ او د دې تر څنګ داسې نور کورنۍ په پاک الله سپارم تاسو ته هم ښه وخت ښه شپې او ښې ورځې الله مو مل شي
جړولې دشمن سره خندوي چې مات شوی لاسې بیا پرسندوي. رسنۍ باید د علم او پوهې په رسونه کې هڅه وکړي. د هیلې خیریه ټولنه.